دغه شانتي د HTML نور هم ټیکس دي د مختلف کارونو لپاره چې هغه مختلف کارونه کوي لکه فرض که موږ یو لیست شو کول غواړو لیست یو لیست شو کوو د هغې لپاره ټیک دی لیست دوه ټایپ لیست دی عام جنرال چې موږ سوچ وکړي یو آرډر لیست یو ان آرډر لیست دی فرض که زه یو لیست شو کوم ان آرډر لیست دی او په هغې کې ډفرنٹ آیټمز دی نو دا یو لیست شو نو په دې کې آیټمز به په دې کې دننه راځي په دې کې دننه دا آیټمز راځي فرض که مختلف آیټمز زه دې کې ایډ کړم چې آیټم نمبر 1 لیست آیټم بل آیټم پکې زه ایډ کوم چې آیټم نمبر 2 فرض که دا مختلف آیټمز او که سپوز که دا آیټمز د بکس نومونه یا سبجیکټس نوم والم نو زه یم چې ساینس فرض که آیټم شو یو سبجیکټ شو یو پاک سټډي شو دغه شانتي بل آیټم شو انګلیش فرض که بل آیټم شو اردو ډفرنٹ آیټمز شو فرض که دا زه اوس دلته کې ډسپلی کوم نو دا یو لیست دلته کې شو دا شو یو لیست ان آرډر لیست فرض که یو بل لیست هغه موږ چې آرډر لیست دی او په هغې کې فرض که موږ د یو څو کسانو نومونه شو کوو او فرض کوو آرډر لیست نو د هغې لپاره ټیک دا دی چې او ال چې ولیکلی شي او په دې کې دننه موږ کوم آیټمز اخلو هغه به په آرډر لیست کې شو کېږي فرض که دې کې موږ سیټیز نومونه ولیکو چې لیست آیټم کراچي پېښور او سوات فرض که دا به کې ما ولیکل او زه اوس راشم خپل پیج ریفریش کړم نو دلته کې ماته آرډر لیست کې شو مطلب دا چې دې سره نمبرینګ شو کوي دلته خو بای ډیفالټ چې دی د دې نمبرینګ په 1 2 3 کې شوز کېږي که فرض که موږ د دې نمبر چینج کوو نو دلته کې به دې ته موږ یو اټریبیوټ ایډ کړو ټایپ او په ټایپ کې موږ کم ټایپ شو کړو لکه دلته کې ماته د سجیشنز کې وښول چې کیپیټل سمال رومن نمبر کې زه فرض که دی په اے بي سی کې شو کوم چې اے بي سی کې دې ماته شو شي اے دا نوم دی بي دا سی دا نو دلته کې هغه موږ چینج کولی هم شو ډفرنټ فرض که دا زه کیپیټل اے بي سی کې شو کوم نو کیپیټل به یې کم دغه شانتې هم دا موږ ته شو کېدی شي که تاسو خیال وکړئ دلته کې ما یو ایکسټرا دغه یوز کو ایکسټرا تھنګ هغه دا دی چې یو اټریبیوټ مې دې ته ایډ کو اټریبیوټ اوس څه ته وایي HTML ټیکس چې دی د هغې ته فرض که موږ نور ایکسټرا انفارمیشن ایډ کوو ایکسټرا پراپرټیز ورته ایډ کوو نو هغه په اټریبیوټس باندې ایډ کېږي اټریبیوټس په سیټ آف کی ویلیو پیر کې اپلای کوو کی ویلیو مطلب دا چې یو طرف ته موږ د هغې پراپرټي نیم ولیکو موږ چې کم پراپرټي اپلای کوو فرض که موږ دې ته یو ټایپ اپلای کوو چې دې ټایپ په صحیح او بیا هغه ټایپ ویلیو کم ویلیوز هغې ته اساین کول موږ غواړو هغه ورته اساین کولی شو نو په داسې ټایپ کې موږ دې ته مختلف اټریبیوټس اپلای کولی شو فرض که د دې مختلف اټریبیوټ راتلی شي لکه موږ سټایل هم یو اټریبیوټ دی نو په دې کې دلته کې موږ دې ته سټایل اپلای کولی شو لکه کلر ریډ دا یو اټریبیوټ دې ته ما اپلای کړو نو اوس د دې کلر ریډ شو دغه شان مختلف اټریبیوټس هغه به موږ وخت سره مخکې ګورو اوس CSS کې کمنټس که دې لاینس ته تاسو خیال وکړئ دا لاین شو د دې کلر لږ پیکه شانتې دی او د دې سایټ ته یو خاص پیټرن دی او دې سایټ ته څه کریکټرز دي دا CSS کې کمنټس دي کمنټس مطلب هغه کوډ هغه انفارمیشن چې موږ په خپل کوډ کې ایډ کوو صرف د یوزرز د ریډر دپاره د دې کمنټ سره د براوزر سره کار نه دا کمنټس چې کوم دي دا براوزر نه ریډ کوي خو دا صرف د یوزرز دپاره یي چې یوزر د پته لګي فرض که سبا ورځې څوک راشي او هغه زما دا ویب پیج کولاو کړي او هغه ګوري نو هغه ته به انفارمیشن ملاویږي چې دا کوډ د څه باره کې دی دغه شانتې دلته کې هم ما یو څو کمنټس ایډ کړل چې مطلب د کمنټس طریقه دا ده چې دا انګل بریکټ چې کم یا کم ساین چې دی لیس دین هغه به یو شي بیا به دا ساین اف انټروګیشن دا کم ساین چې دی بیا 2 هایفنس او بیا کم کوډ چې دی هغه پسې ولیکلی شي نو دا د
کمنټ چې دی کمنټ سټرکچر دا دی دا خو ما رفلی یو آیډیا پیش کړه چې دا ایچ ټی ایم ایل په داسې ټایپ کې شو کېږي بس موږ ایچ ټی ایم ایل صحیح سټرکچر ګورو چې ایچ ټی ایم ایل مطلب په ویب سایټ کې سټینډرډ وی چې کوم د لیکلو دا هغه څنګه ده دا یو ټمپلیټ ماته شو کړی شو د ټول ناول خو دا موږ وی چې دا ډاکومنټ ټایپ ایچ ټی ایم ایل 5 دی بیا دلته کې دته یو اټریبیوټ پاس شوی دی ال ا ان جی لینګ د دې مطلب دی لینګویج از ایکوال ټو ای ان مطلب انګلیش چې زموږ دا کوم ویب سایټ دا پیج چې دی دا ویب پیج د دې لینګویج به انګلیش وي بیا بس یو ټیک دا دی هډ ټیک دلته کلاو شوی دی او بیا دلته کلوز شوی دی دې ځای کې هډ ټیک کلاو شوی دی په دې ځای کې او په دې ځای کې بیا کلوز شوی دا یو هډ ټیک شو په دې هډ ټیک کې دنه کم انفارمیشن موجود مختلف لکه اول دی میټا یو ټیک دی چې په دې کې میټا یو ټیک دی چې په هډ کې یوز کیږي او براوزر د دې ویب پیج باره کې ایکسټرا انفارمیشن سور کوي دلته کې مونږ کریکټر سیټ یو ټی اف 8 مطلب دا د کم انکوډینګ چې کیږي هغه په یو ټی اف 8 کې کیږي بیا په دې سیکنډ لاین کې ورته دا یو پراپرټي مونږ اډ کړل ویو پورټ چې دی نیم از ایکوال ټو ویو پورټ او بیا کنټینټ ویت از ایکوال ټو ډیوایس ویت او انیشیل سکیل 0.1 د دې لاین چې مطلب دی دا لاین دغه لپاره مونږ خپل ویب سایټ کړه ریسپانسیو کو چې د په موبایل باندې هم سي شو شي او په ډیفرنٹ ډیوایسز کې مونږ کولاو دا سي شو کې دا لاین د هغې لپاره دی د هغې د مطلب د ریسپانسیونس اکټیو شو کولو لپاره ضروري ده چې موږ دا یو لاین کوډ اډ کړو چې هغه ویژوال سټوډیو کوډ په خپل اډ کړو او بیا دلته کې د یو ټایټل هم دی ته اډ کړو ډاکومنټ ورته بای ډیفالت اډ کړو اوس دلته کې ټایټل ټیګ هم دی راوستو دا شو هډ ټیګ بیا لاندې دې ځای کې چې دی باډي ټیګ کولاو شوی دلته کلوز شوی په باډي ټیګ کې څه نشته دې کې مطلب زموږ څونه مین کانټینټ چې هغه راځي هغه په دې ځای کې ایشو کېږي او دا ایچ ټی ایم ایل ټیګ دلته کولاو شوی او بیا دلته کې بند شو نو مین سټرکچر څه شو چې د ټولو اول به ایچ ټی ایم ایل 5 چې دی دا به ولیکو دا ولیکلی شو د هغې نه پس چې دی دا ایچ ټی ایم ایل ټیګ به کولاو شي دا به بند شي په هغې کې دنده به هډ ټیګ کولاو شي هغه به بند شي په هغې کې چې د هډ څه انفارمیشن هغه په هډ کې ولیکو د باډي ټیګ څه انفارمیشن هغه په باډي ټیګ کې دلته کې بیا مونږ وروسته لیکو بس دا یو سمپل ویب سایټ ما کولاو کړی دی سمپل ویب سایټ په دې کې مختلف سیکشنز دي دې سیکشنز ته که مونږ خیال وکړو نو اولنی سیکشن چې دی دا دی یو دا سیکشن شو دا چې دی دا د دې ویب سایټ دا دی ویب سایټ هیډر دی دا دی ویب سایټ هیډر شو مطلب په هیډر کې زیات تر صحیح جنرالي لوګو راځي او نیویګیشن کم مینیو چې مینیو راځي هیډر شو بیا په هیډر پسې ورپسې دا سیکنډ کم سیکشن چې دی دا په دې سیکشن کې که وګورئ غور وکړئ نو مطلب په دې کې د ویب سایټ کم مین کانټینټ چې دی هغه په دې سیکشن کې راغلو مطلب دویم سیکشن چې دی هغه مین باډي شو او بیا دریم سیکشن یې دا دی دا چې دا د دې ویب سایټ فوټر راغی نو مطلب ویب سایټ کې مین هیډري فوټري او مین باډي دا درې مین ټیګز په ویب سایټ کې بیا په مین باډي کې وس په دې کې سایډ بار نشته نو دلته کې دا یو بل پیج د دې ویب سایټ ما کولاو کړی دی نو که دې ته خیال وکړئ دقه سیم هیډر بره راغی لاندې فوټر راغی او اوس دا که مین ایریا چې ده نو په مین ایریا کې دلته کې زما سره دوه سیکشنز دي یو سیکشن دا دی چې دا زما مین ایریا ده او د دې ویب سایټ کم مین ایریا چې دا ده
او بیا دویم سیکشن ورسره دلته کې دا دی چې په دې کې سایډ بار شو کېږي. نو مطلب ویب سایټ کې دوه سیکشنز بیا دلته کې رالو په مین کیټګري چې یو دا مین ایریا ده، بل ورسره دلته کې سایډ بار شو کېږي. نو موږ چې خپل کم HTML څونه کوډینګ کوو نو هغه به دغه شانتي بیسیک سټرکچر فالو کوو چې هر څه بالکل فارمیټډ وي. نو مین سټرکچر به داسې شي چې د ټولو اول خو به راشي هیډر. د هیډر چې موږ کوم ویب سایټ کې ولیدو دا کم ایریا چې د هیډر، نو دې دپاره ټیګ دی هیډر ټیګ به زه ولیکم، دا به زما هیډر ایریا وي. بیا په هیډر پسې ورپسې چې کم ده هغه به زما کم کوډینګ چې دی مین ایریا چې شوه مین ایریا آف سایټ هغه په دې کې شو کېږي. او بیا لاندې فوټر چې دی فوټر په دې کې به فوټر شو کېږي. نو زموږ د ویب سایټ په مطلب دلته کې او ټول اول هیډر راغی، بیا څونه مین ډیټا یې هغه به دلته راځي، بیا به فوټر دلته راځي. نو دا یو سیمپل سټرکچر دی. بیا په دې کې دلته کې اسایټ ټیګ هم راتلی شي، مطلب یو مین ایریا دا شوه، بیا د مین ایریا سره کم دلته چې موږ ولیدل په دې ویب سایټ ایگزامپل کې دا سایډ بار چې کم راځي، نو سایډ بار دپاره بیا یو بل ټیګ یوز کېږي اسایډ. نو په دې کې به زموږ راځي سایډ بار. نو دا دوه کم دغه چې شو مین او اسایډ، نو دا ټول مطلب یو کانټینټ کې بیا موږ په یو سیکشنز کې هم ایډ کولی شو، سیکشن ټیګ کې یا ام ډیو کې هم دا دواړه یو ځای کولی شو. نو دا زما د ویب سایټ اسایډ او دغه شو مین. نو دا چې دی دا به د ویب سایټ مین سټرکچر وي. دې لیکچر کې دونه پوره چې موږ د یو ویب سایټ مین سټرکچر ولیدو چې هغې کې به څنګه مین سټرکچر به موږ د ویب سایټ ډانچه څنګه جوړو، او نور دا اولنی لیکچر کې دی شي لږ بورینګ او د هغې خو بیا چې موږ مخکې کوډینګ سټارټ کوو ټول پریکټیکل اگزامپل سره کوو نو دا به بیا اسان شي.